السلام علیکم دوستانو. پاکستان په دویمه شلاوریزه لوبه کې بنگلادیش ته په ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړ. د پاکستان او بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شلاوریزو لوبو د لړۍ دویمه لوبه نن ترسره شوه چې پاکستان لوبډلې د اتو ویکټو په توپیر بریا خپله کړه. په یادې بریا سره پاکستان د درې شلاوریزو لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه او دوې پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د نننۍ لوبې په چې بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلې وګټله او لومړی د توپخنې پریکړه وکړه. بنگلادیش ټاکل شوي شلاورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان ته د 109 منډو هدف وټاکي. بنگلادیش ته په توپخانه کې تر ټولو ډېرې منډې نجم الحسین 40 جوړې کړې او په توپاچونه کې پاکستان لوبډلې ته بیا شاداب خان او شاهین شاه افریدي دوه لوبغاړي وسوځول. د دویمې پاڼې د پیل سره سم د پاکستان لوبډلې یاد هدف د لوبې په 18 اوور کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د اتو ویکټو په توپیر بنگلادیش ته په دویمه لوبه کې ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې چپلاسي توپخونکي پښتون توپخونکي فخر زمان 50 منډې جوړې کړلې چې ډېره زبردست توپخانه یې ترسره کړله او خپله لوبډله تر بریا ورسول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ به وروستۍ شلاوریزه لوبه راتلونکې دوشنبه د نومبر په 22 نیټه ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله په امان.